بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. insert پرون تر signature line پورې مو ویلي. بل څه دا ډیټ ټو ټایم ده. ډیټ ټو ټایم موږ تاسو یو مخکې هم ویلي، خو بیا به لږ ووایو. ډیټ ټو ټایم په واسطه کوی سو سي د ورډ ډاکومنټ کې ډیټ او ټایم انسرټ کو اضافه کو چې کله ضرورت سي. ډیټ ټایم باندې کلیک وکړه، دلته راغی دا ټایم راواخله، دا هم خو ویلی و اټومیټیکلی اپډیټ هم ورته انتخاب ده. اوکې که دلته هغه راغی ډیټ راغی تاریخ، ګوره چې کله اپډیټ کوي دی باندې کلیک وکړه اتومات اپډیټ کېږي. بل څه ده که ټایم څنګه ده، دا لاندې ټایم ده، ګوره دا ټایم راواخله دلته انسرټ کړه، دا چې سو انسرټ سو. ګوره اپډیټ هم غواړي اپډیټ کوی سي، دلته ګوره ثانیې سره مخ ته ځي، دقیقه خو تر څو ځي هغه ده. اوس 2:30 ده، دا اپډیټ ورته وایه 9:30، بیا اپډیټ ورته وایه ګوره 2:40. دغسې اپډیټ اتومات خپله اپډیټ کېږي هم. اوس داسې کله یو نیم وخت ته ضرورت دی که نه دی، ته ډیټ ټو ټایم در سره یې دلته کوی سي اپډیټ هم کړې، دلته کار ترې واخلې. بل ابجیکټ ده، ابجیکټ ده او ټیکسټ فرام فایل ده. ګورې ابجیکټ څه کار کوي؟ د ابجیکټ په واسطه کوی سو چې ورډ پروګرام کې نور پروګرامونه خلاص کو، هغه کې موږ او تاسو یو څه شی ضرورت وي هغه جوړ کو، دلته ورډ پروګرام کې موږ او تاسو سره پاتې سي. په طور د مثال ګوره اډاب فوټوشاپ ده، کوی سي یو نیم شی ته ضرورت کېږي ورډ پروګرام کې نشي جوړوي، فوټوشاپ کې جوړ کړه دلته انسرټ کړه. یا په طور د مثال هغه کې جوړ کړه پینټ پروګرام کې بیټ ماپ امیج چې ده دا پینټ پروګرام ده، دې باندې کلیک کړه، ګورئ دا پینټ پروګرام راغی، صحیح ده پینټ پروګرام ده. دلته زه یو شی رسموم، دا راواخله دلته رسم کړه، دا ګوره رسم شو. داسې رسم که دلته لږ غوندې دا هغه واخله، دلته لږ غوندې هغه واچوه، رنګ پکې واچوه دغسې. اوس په طور د مثال دا یو ډیزاین ما وکړه، دا بېرته کلوز کړه، داسې کلوز کړه اتومات چېرته لاړه ورډ پروګرام کې راغی. که ته وایې دا کار خو زه ورډ پروګرام کې هم کوی سم، هلته په شپ کې کوی سو که نه، خو دا اصلي هدف چې ده چې کوم شیان یې تا ضرورت دی ورډ پروګرام کې نه کېږي، کوی سي ته بل پروګرام خلاص کړي. لکه څنګه دلته ټیبل کې مونږ او تاسو سې اکسل به هم خلاصوو، بیا دلته جدول به هم جوړ کړه، هغه به ورډ پروګرام کې راغی. ابجیکټ هم دغسې نور کوی سو مونږ او تاسو کوم پروګرام ګوره اکسل ده، دغسې اکسل چارټ ده، ګوره دغسې اکسل ورشیټ ده، دغسې نور ټول شیان ګوره دا ټول پروګرامونه دي. ګوره پاور پاینټ ده دلته، دا ټول پریزنټیشنونه او دا شیان دي پکې. یعنی کوم پروګرام چې تا کله ضرورت سي او دلته ورډ پروګرام کې نشي کوی سي ته له دې نه یې راواخلئ، هلته په هغه کې اضافه کړي، ورډ پروګرام کې اضافه کړي. بل څه ده دلته ګورئ ټیکسټ فرام فایل ده. ټیکسټ فرام فایل زه دلته یو متن لیکم، دغه متن ده، ګوره دلته لږ غوندې دغسې لیکنه ورته کوم چې دا تاسو ته ښکاره سي. ګوره تیار معلوم وي که دا متن ده، دا زه سیف کوم کنټرول اس، ډیسکټاپ کې سیف کوم. په طور د مثال د علی جان ده، علی جان په نوم، دا سیف که، دا سیف شو. کنټرول ان نوی سفر اخلم، دلته راځم انسرټ اپ او دلته ټیکسټ فرام فایل. ټیکسټ فرام فایل ټیکسټ متن راواخله د خپله فایل نه. یو دا ده چې موږ او تاسو زو بل ډاکومنټ خلاصوو، ډاکومنټ چې ته خلاصوي د هغه فایل نه فایل کاپي کوې دلته یې راوړې ځان سره، یو خو هغسې لاره ده نه، دا اسانه ده. یوازې هماغه ټیکسټ باندې کلیک وکړه، هماغه فایل باندې ټیکسټ اتومات راځي دلته انسرټ کېږي. دا علی جان ده، ګوره انسرټ یې کړه، ګوره ټیکسټ یې راغی او نوم یې چې ده ګوره ډاکومنټ 2 ده، یوازې د هغه نه ټیکسټ یې اخیستی دلته یې راوړ کاپي یې لکه یو نیم وخت ته ضرورت. په طور د مثال درته وایم تا یو لیکنه کړې ده، یو کتاب ده، کتاب لیکنه دې کړې ده، هغه کتاب نیمایي لیکنه دې کړې ده، نیمایي نور دلته لیکنه کوي، خو ته غواړې چې هغه ټول لیکنه ته راواخلې دلته. یو خو دا ده چې هغه ځینې ته کاپي راواخلې دلته یې پیسټ کړي. بله طریقه یې دا ده همدلته ودرېږه، ټیکسټ فرام فایل دلته راسه، ټیکسټ فرام فایل ورته وایه هماغه کوم فایل ده. په طور مثال دا کابل زه وګورم په دې کې څه شی ده، دا انسرټ کړه، ګوره دغه متن کابل کې دا متن راغی، هغه متن اتومات راځي دلته کاپي کېږي لکه کاپي غوندې. چې و دا ټیکسټ فرام فایل
بل راځو بل سمبول او اکویشن ده. اکویشن څه ته وایي؟ ګورئ دا ټول دا فورمولې نه دي، کوم فورمول چې راځي په ریاضي کې دا اکویشن ټول په ریاضي کې کارول کیږي. اوس ته جمع ده، تفریق ده، ضرب ده، تقسیم ده، همدغسې کسرونه چې جوړېږي دا کوم عملیې د ریاضي عملیې چې دي ته چې دلته کمپیوټر کې جوړوې کوم ځای نه جوړوې؟ اکویشن نه جوړوې. ګوره دا تیار جوړ شوي عملیې دي. ګوره دا تیار جوړ ده، دا انسرټ کړه دلته. دا ایکس ده، د ایکس په ځای ته ورته ایس ولیکه. ګوره 2a ده، دا د 2a په ځای دا پاک کا a اس ولیکه په تاسو مثال ورته، یا دلته سلور a ورته ولیکه هغسې. یعنی څه کوي دا تیار دلته راغلی ده، ته کولی شې په دې کې تغییرات وکړي. دلته چې راغی ګوره نور ټول ډیزاین یې راغی د دې چې دا ډیزاین ده. اوس دلته ته ډیزاین کوې چې څه رقم ګوره مساوي ده. په طور د مثال دلته زه کته راځم، دې باندې کلیک وکړه، ها چې شو اکویشن ټولز د ډیزاین. دلته نور دا تر دې چې پورې ده دلته کلیک وکړه ور باندې سو دا خپله هغه باندې ګوره دلته بل عملیه ورته جوړ کړه مساوي. په طور د مثال دا تحت جذر ده که نه، ګوره پر 3 ده، دا اوس تقسیم ده، دا ضرب علامه ده، دا نور ټول ګوره دلته علامې دي، دا ټول علامې ته کولی شي دې جن استفاده وکړي. دا علامې دا ګوره دا فنکشنونه دي تیار جوړ دي. اوس که ته یو فنکشن یو چې جوړوې څنګه به یې جوړوې دغسې ګوره دا یو پر دوه که نه دا شیان دا هغه څه راځي دلته ټول. دلته دا پروفیشنل دی، دا څنګه پروفیشنل جوړ کړه لینینګ ده، ګوره پروفیشنل داسې راځي، ګوره دا لینینګ ده، فرق یې دواړه دغسې ته دا کولی شي په دې کې تغییرات وکړي. دا ټول دا اکویشن ټول بیا له سر نه دلته راځي. یو بل راځو کته دلته راځم اکویشن ته، انسرټ نیو اکویشن دې باندې کلیک وکړه. ګوره دا خالی راغی، چې دا خالی دلته ګوره مساوي دلته بیا تر مثال 2 تقسیم پر 5 که نه، دا بیا دغسې مساوي کېږي. یو جمع عملیه راته وایي، دومره خو به مزده یې که نه، دومره خو مزده ده که نه. انسرټ اکویشن ورته ووایه. په طور د مثال 5 جمع څو راځه ضرب به یې کړو، ضرب د 5 ښه مساوي په څو کېږي 25. زه خپل هم په دې ریاضي کې تکړه نه یم، ښه سلو خوندې سمزده نه ده ډېر. ښه دا چې دا ټول دا ریاضي سو. په ریاضي کې کوم عملي چې جوړېږي ټول دلته په چې ده اکویشن ده. په اکویشن کې ته کولی شې دا ټول عملي جوړ کړي، دلته ټول کار ورباندې وکړي. نو دا هغه خلکو ته ډېر په کار راځي څوک چې د ریاضي استادان دي او ریاضي کار کوي، په ریاضي کې ډېر هغه یعنې کیدای شي یو نیم وخت تاسو ته هم ضرورت شي چې تاسو دومره پوه شئ چې دلته اکویشن نه نور عملیه باندې شروع کړئ، اتومات خپله نور کار ورباندې کولی شي. کنټرول A ډیلیټ کړئ، دا هم په کار نه ده. راځو دلته بل چې بل سمبول ده. سمبول خو پیژنئ ټول چې ته وایي علامې ته وایي، مختلف علامې دي چې کله یو نیم وخت ضرورت کېږي په کمپیوټر کې داسې علامې ته لیکنه کوي، یو خاص علامه یي کولی شې دې جې نه یې راواخلئ. یا سمبول مور سمبول باندې کلیک وکړه، دلته راغی ګوره کوم ځای ده هر یو د دې کې سمبول ده، د دې هر یو منځ کې چې ده سمبولونه دي، کولی شې ته دا هر یو نه سمبول راواخلئ ته استفاده ترې وکړي. نه دغسې بل راواخله، ګوره دا ټول دا هر یو د دې کې سمبولونه پروت دي، چې بل راواخله داسې راسم. ته مثال دا د وینډوز علامه دې پکارېږي، دا ګوره یو نیم چېرته یې ته پکارېږي، دا د وینډوز علامه ده. دا خو وړکی دلته غټې کړه، ښه کولی شي دا انتخاب یې کړه داسې غټې کړه.
پکار دي یا بل علامه ده بل علامه کوم یو څه سمبول ته پکاري کوي د دې جن تر واخلې دا موږ دا سو چیرته ویلای وو ګوره پران کې چې لیکي کار مپ انټر کا کرما پراغی ګوره کرما کې دلته څومره سمبولونه دي مخکې موږ تاسو په دا سمبولونه په هغه کې ویلې وو چیرته ویلې وو په یاد انده سکلا فولډر مو ویلې فولډر کې ګوره یو نیمه ضرورت کیږي دی هغه سلیکټ کاپی دلته راواخله دلته پیسټ کړه ګوره دا د چارج علامه ده یو نیم وخت دغسې تا په کارېږي دا به راواخلي دلته استفاده ترې وکړي نو دلته کرمپ کې او هغه سمبول چې ده دواړه سره یو شی د فرق نه کوي دلته هم سمبولونه دي هلته هم سمبولونه دي دا ټول راواخله یو انتخاب که دلته کوم یو داسې په کار ده هغه ته راواخله استفاده یې کړه سلیکټ دلته کاپي ورته وایي او دلته به یې پیسټ کړي څو دا دوه دانې انتخاب شوی دواړه انتخاب شوي ګوره دا وړکی چې ده دا بیل ده ښه دواړه یو ځای هغه شوي دي سره دواړه یو ځای کاپي شوی ده او دلته دا کنټرول ایکس که دی چې نه دا راواخله دلته یې پیسټ که شوي سره بیل شي دا چې ده دا بیل ده دا بیل ده دې باندې خو پوه شي انشاءالله دا انزرټ اپ تر اخره پورې خلاص شو